د بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه قدرمنو استادانو، درنو لیکوالانو، محترم مېلمنو، د علم او مطالعې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملتونه څنګه بریالي کیږي؟ هغه پوښتنه ده چې د نړۍ د هر هیواد، هر سیاستوال، هر اقتصادپوه او هر ځوان ذهن د ځواب موندلو اړتیا احساسوي. په ځانګړې توګه زموږ په څیر هیوادونو لپاره چې د اقتصادي پرمختګ، تولیدي ودې، صنعتي بنسټونو او ملي ځانبسیاینې په لټه دی، د داسې اثارو لوستل یوازې یو علمي اړتیا نه بلکې یو ملي اړتیا ده. خوشحاله یم چې نن د ورځ موږ د یو داسې موضوع لپاره راټول شوي یو چې یوازې د کتاب تر کچې محدوده نه ده، بلکې د ملتونو د پرمختګ، اقتصادي ودې، صنعتي پالیسۍ او ملي بریا د رازونو په اړه یو فکري نقشه او علمي لارښود ګڼل کیږي. هیوادونه یوازې د طبیعي زیرمو، پراخو ځمکو او یا د نفوسو د زیاتوالي له امله پرمختګ نه کوي، بلکې هغه ملتونه بریالي کیږي چې پوهه تولیدوي، علم ته ارزښت ورکوي، اقتصادي پالیسي په تحقیق او معلوماتي ولاړې کوي او خپل ملي ظرفیتونه په سمه توګه پیژني. افغانستان هم له پراخو فرصتونو برخمن هیواد دی. زموږ زعفران، جلغوزې، وچې میوې، معدني سرچینې او بشري ظرفیتونه هغه برخې دي چې د هیواد د اقتصادي ودې بنسټ جوړولی شي. خو د دې ظرفیتونو د سمې ګټې اخیستنې لپاره علمي فکر، ستراتیژیک لید او اوږدمهاله پالیسۍ ته اړتیا ده. دغه راز فکر او لید په همدې ډول کتابونو کې موندل کیږي. د نن ورځې ځوان نسل د افغانستان د راتلونکي جوړونکی نسل دی. که ځوانان د نړۍ د بریالیتوبونو یا هم بریالیو ملتونو تجربې ولولي، د اقتصادي پرمختګ عوامل وپیژني او د تاریخ له بریاوو او ناکامیو زده کړه وکړي، نو راتلونکی افغانستان به د پوهې، تولید او پرمختګ پر بنسټ ودان کړي. همدا لامل دی چې ملتونه څنګه بریالي کیږي په څیر کتابونه یوازې د لوستلو لپاره نه، بلکې د فکر کولو، بحث کولو او د راتلونکي د جوړولو لپاره لیکل کیږي. زه د دې علمي او فرهنګي نوښت له ټولو تنظیمونکو، لیکوال، ژباړن او ګډونوالو څخه مننه کوم او هیله لرم چې دا ډول فکري غونډې زموږ په ټولنه کې د مطالعې، څیړنې او علمي بحثونو فرهنګ نور هم پیاوړی کړي. د پروګرام د پیل او ښکلا لپاره بلنه ورکوم قاري صاحب محمد ثاقب ته، تر څو د دریځ مخې ته تشریف راوړي او موږ او تاسو ته د قرآن عظیم شان یو څو مبارک آیتونه تلاوت کړي. قاري صاحب محمد ثاقب. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. الله العلي العظيم. اللهم افتح لنا بالخير واتمم لنا بالخير انك انت ارحم الراحمين برحمتك. د پروګرام په دې برخه کې بلنه ورکوم د اکسوس کتاب پلورنځي فرهنګي مسؤل ښاغلی صفي الله ناصري صاحب ته، تر څو د دریځ مخې ته تشریف راوړي او موږ او تاسو ته د اړونې موضوع په اړه خپل معلومات شریک کړي. محترم ناصري صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیله ټولو محترمو ګډونوالو په اجازه. ډېر خوښ یم چې نن ورځ په داسې یو فرهنګي او علمي پروګرام کې سره یو ځای شوي یو. ډېر د خوښۍ ځای دی چې نن اکسوس په 12مې کلیزې نه وروسته په لومړي ځل د یو ډېر مهم اثر مخکتنه کوي او ډېر د خوښۍ ځای په دې دی چې دا کتاب پښتو ته ژباړل شوی دی او یو علمي اثر دی. له نیکه مرغه چې موږ د ټولنې یو ډېر مهم اړتیا احساسېدله او ځیرک صاحب ته په مجموع کې ټولنې ته د مبارکي وایم چې داسې یو مهم اثر پښتو ته ژباړل شوی دی. څرنګه چې مخکې یادونه هم وشوله ملتونه څنګه بریالي کیږي، دې تر مخ اکسوس کتاب پلورنځي یو بل ډېر مهم اثر چې په هغو هم ډېر ژوره څېړنه شوې وه، ملتونه څنګه ولې ماتې خوري په دې حساب چې لیکل شوی و. نو دا اثر هم یو امریکایي او یو ترکیه
څېړونکي لیکلی و نو ډېر ښه استقبال ترې وشو او سمون صاحب یوه ښه ژباړه یې کړې وه او د وخته په کتو سره د هغه کتاب نه ډېره ښه استفاده وشوله او علاوه د دې نه چې د دولت په ساختار کې کومې ستراتیژۍ ته چې اړتیا ده لکه څنګه چې د بنسټونو شتون ډېر مهم دی هغه یادونه کې شوې وه نو تر ډېره پورې یو اغېزناک اثر ثابت شوله. له بلې خوا نه دا اثر هم په خپل ځای سره هغه خپل اهمیت لري څرنګه چې نن ورځ زموږ حکومت یو اقتصاد محوره پالیسي اختیار کړې ده نو په دې اساس اړتیا دې ته لیدل کېږي چې باید دې ته موږ په دې فکر وکړو چې کله موږ داسې یو پالیسي ولرو نو څنګه کولی شو چې دې ته هغه کومې اړتیاوې چې لیدل کېږي او کومه ظرفیت او پوهه چې ورته اړینه ده باید په دې برخه کې موږ هغه علمي بستر ورته ولرو چې وکولی شو یوه ښه استفاده ته وکړو. نو مجموع کې زه د دې کتاب هغه تعلیف او ترجمه یې ستایم او تر کومه بریده چې ما کتلی دی یو مؤثر اثر به وي او ټولو ته کامیابي او مبارکي وایم او له بلې خوا نه ځیرک صاحب چې پښتو ته ژباړلی دی ډېره مننه یې کوو او د دې نه په دې خاطر هم ډېره مننه کوو چې دا ډېر پرتلاشه ځوان دی تر کومه بریده چې زه پېژنم دا یو کمالګرا کس نه دی چې دی ډېر تمرکز په دې وکړي چې چا خبره ډېر یو څه ته زړه وخوري چې زه دا کار وکړم که ونه کړم نو همدغه د نه کمالګرۍ له برکته د نیکمرغه ډېر کار کړی دی. دې تر مخې یو بل کتاب چې هغه هم اکسس چاپ کړی و مخبروا د هیوادونو سیاست و هغه هم ډېر مهم کتاب و او په دغه برخه کې چې تر ډېره صنعتي پالیسۍ دي ښه ښه کتابونه ژباړلي دي نو زه تاسو ټول ته هرکلی او ښه راغلاست وایم او زما وینا همدا وه. ډېره مننه. ګرانو مشرانو ځوانانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د لوی او بخښونکي خدای په نامه دا کتاب اول خدا چې ما ته په ډېر کم وخت کې تلیفون وکړ ما ټول کتاب نه دی لوستلی درواغ نه شم ویلی خو یو څه مې چې ولوست واقعا په اوسنیو شرایطو کې لکه دغه ورور چې وویل چې زمونږ دولت اقتصادي محوره پالیسي غوره کړې ده نو په لومړی قدم کې د دولت د چارواکو لپاره یې لوستل فرض دي فرض چې باید ویل ولي او دا یو دویم دا چې د ټولو افغانانو لپاره واقعا ګټور کتاب دی علمي کتاب دی په اصطلاح په اقتصادي مسایلو باندې سړي سر خلاصوي. زه له زیرک صاحب څخه ډېره مننه کوم. ما 2 کاله ترجمه مشخصه له روسي ژبې پښتو ته کړې ده تر 6 میاشتو پورې ما به چې هره مقاله ورکړه بیرته به مې چې واخیسته ما به ورته ژړل ځکه په سرو او شنو قلمونو به یې اصلاح کړې وه 2-3 کسانو به کتله نو یو که په سره قلم یې اصلاح کړې وه بل به په شنه اصلاح کړې وه او دې ته باور وکړئ چې ما به ورته ژړل ځکه چې زه نوی راغلی وم او دا مې لومړنۍ وظیفه وه دا په دې ارتباط درته وایم چې ترجمه ډېر سخت کار دی یو علمي کتاب چې په خپله لیکې دومره سخت نه دی لکه ترجمه چې سخته ده ځکه د ترجمې اول خو دا چې کتاب هغه کتاب چې ته ژباړې ستا د رشتې مطابق وي خو واوه زه هم هلته چې په ترجمې په شعبه کې وم چې تاریخي مسایل به راغله ما به ډېر ښه ژباړل او چې اقتصادي به شو چې نور مسایل به شول د نورو علومو په برخه کې بیا به ما سره ستونزې وي نو په هغه حساب باندې ترجمه یو ډېر سخت کار دی یعنی د لیکلو نه هم د ترجمې کار سخت دی بس د په لاسو د برکت شي دا د خدای دته د خدای نورم دا ځواک ورکړي چې نور ترجمې هم وکړي لیکنې وکړي دا ښه خبره ده ځوانان ورونو زه یوه خاطره درته وایم هغه وخت زه آریانا دایره المعارف کې مې کار کوم ایډیټ مې کوه ناست وم یو استاد راغی میگه شما هیچ چیزم نداره زه داسې به تسلسل خبره وکړه چې زه هیڅ په پوه نه شوم چې اوس مقصد یې څه شی دی ما ورته وخندل ما وویل چې که ته دا توضیح کې چې زه پرې پوه شم چې موږ چی نه لرو در آخر ته وویل چې شما پشتونها چی دارین کدام کتاب کدام اثر کدام نویسنده چی ما ورته وخندل بیا ما ورته وویل چې خو راځه چې 1000 روپۍ به شرط کېږدو
استاد ته به ورکو زه ته به ښار ته ولاړ شو په پښتو باندې به هم کتابونه هغه به یې واخلو لیست به یې واخلو په دري باندې به یې لیست واخلو دا و چې بلکل سمه ده او استاد خو ډېر سپین ږیری سړی هوښیار و ورته وایو چې غلط یې کړې دا پیسې درنه ګټي اخر ورته وایي چې څنګه چې وسړی خو چې پړسي دي ایراني کتابونه تر منفي کې په دري باندې د لیکوال راوښیه په دري باندې د کتاب راوښیه سړی غلی شو چې والا چې راست گفتی شکر ځای دی ته ګوره حبیبي صاحب 130 کتابونه لیکلي دي د زرو په شاوخوا کې مقالې لیکلي دي رشاد صاحب بینوا صاحب او داسې نور د حدي خبره نه ده و موږ داسې ځوانان لرو دا ځوانان وګوره دا غټه خبره ده چې ترجمې ته یې ملا تړلې ده د کتاب لیکلو ته یې ترجمه ملاوې تړلې دي دې دپاره ځوانان باید کار وکړي که غواړئ چې د ستاسو هویت ژوندی پاتې شي پښتون په سیمه کې ژوندی پاتې شي پښتون په نړۍ کې ژوندی پاتې شي تاریخ ژوندی پاتې شي نو کوشش وکړئ لیکنه وکړئ لیکنه دې دپاره وکړئ چې دا ټولنه علمي شي کتاب دی چې ټولنه علمي کوي کتاب دی چې ټولنه صنعتي کوي کتاب دی چې ټولنه ته اقتصادي پرمختګ وربخښي ټولنه ته ظرفیتونه ورکوي همدغه کتاب دی نو بنان زه د ده نه مننه کوم بل د ژباړې اهمیت په څه کې دی ورونو موږ په دا اکاډمۍ کې یو موضوع راکړي 1 کال 2 کاله 4 کاله 5 کاله په رتبه پورې فرق کوي موږ په یو کتاب باندې کار کوو مثلا چې یو څوک پوهنکي کې 6 کاله باید کار وکړي دی باید اثر ولیکي او اثر نه دفاع وکړي په 6 کالو کې چې خدای مو ووایي یو ځوان کولی شي چې 6 کتابونه ترجمه کړي بالخصوص په د اقتصادي برخو کې په طبي برخو کې نه په د ټکنالوژۍ په برخو کې دا د جهان موږ نه ډېر وړاندې ولاړ دی موږ په دې برخه کې څه هم نه لرو دې برخه ته هم توجه وکړئ یعنې په دغه برخه کې که ځوانان چې هغه ځوانان چې په خارجي ژبو باندې پوهېږي دې ته باید توجه وکړي چې دا کتابونه راوژباړي سخت ضرورت دی دومره سخت ضرورت دی چې څومره تاسو غواړئ که غواړئ چې ملت مو ژوندی وي که غواړئ چې د وطن ترقي وکړي نو ښه خبره دا ده چې ځوانان باید لیکنې ته تعلیم ته تربیې ته او تحصیل ته دغه ته ملاوې وتړي او دا کار وکړي ښه په هر صورت د کتاب موضوع اقتصاد او اقتصادي پرمختیا ده او اقتصادي پرمختیا یا اقتصاد یو ډېر پراخ ارګانیزم دی یو لوی ارګانیزم دی مختلف اړخونه لري او دا مختلف اړخونه چې ته فعال نه کې په کار یې وانه چوې نو نه اقتصاد شته او نه اقتصادي پرمختیا شته صحیح ده نو دې دپاره په کار دي چې موږ دغه لیکوال داسې شیان مطرح کړي دي چې موږ د هغه چې دا چې کومه سریزه پې لیکلې ده په دې کې په 5 شمارو کې دا د کتاب لنډ مطلب رااخیستی دی یعنې سړي ته یوه لویه لاره پرانیزي چې په هغه لار باندې ولاړ شي او استفاده ترې وکړي مثلا دی وایي چې د هېواد وده او پرمختیا په صنعتي کېدو پورې اړه لري دا واقعیت دی دا ډېره ضرور ده چې موږ دغه برخه ته توجه وکړو او تولید هېواد د پرمختیا اړتیا ده بې تولیده خو کېږي نه چې تولید ونه کړه خو ډوډۍ نشته کالي نشته کور نشته په اصطلاح ترانسپورت نشته د کار وسایل نشته هیڅ هم نشته خو باید تولید وکړي چې دا شیان په لاس راوړي او ته استفاده ترې وکړې او دا ضروري برخه ده ما به دولت ته دا پیشنهاد وي چې دا لوی او ډېر عصري هوټلونه خلک جوړوي دا کابل په ښار کې یوه طرفه یې سړي زړه هم په خوږ شي چې ځه چې دا پیسې بهر ته نه دي وړي دلته دا ښکلی تعمیر جوړ کړی دی دا هم په درد خوري پوه شوې که نه خو که د دغې هوټل په ځای وړې فابریکې جوړې کړي کارخانې جوړې کړي څومره خوند به وکړي یو 10 کسانو ته 20 کسانو ته به کار پیدا شي او د تولید لپاره به زمینه مساعده شي ګوره دلته دولت باید په دې برخه کې کار وکړي خلک دغه ته باید تشویق کړي حتی یو څوک کمه سرمایه لري یو څه مرسته ورسره وکړي چې راځه په د چین کې همداسې ده څوک بیکاره نه پرېږدي چې څنګه بیکاره شي دولت یې راغواړي پیسې ورکوي چې دا کار وکړه چین
چې د میلیارډ نه زیات نفوس لري او ښکلی ژوند لري، ټول جهان یې اوس تسخیر کړی دی په خپل تولید باندې. دا ستا په هېواد کې د چین څومره تولیدات دلته خرڅېږي. نو په هغې حساب باندې دا ضروري خبره ده او لیکوال موږ دغه ته متوجه کوي چې دا کار باید وکړو. ښه د هېواد سوکالي له اقتصاد سره تړلې بولي. دا پر ځای خبره ده. اقتصاد چې نه وي هېڅ شی هم نشته ورونو، ولا که خیرات هم وکړي، ولا که چاته 2 روپۍ هم خیرات کړي، خو چې اقتصاد وي زکات هم پکې وباسي، خپل پردي سره به مرسته هم وکړي، د وطن په ترقۍ کې هم برخه واخلي، د کارخانو فابریکو په جوړولو کې هم برخه واخلي، د ترانسپورت په مسایلو په لارو په عمومي لارو کې هم برخه واخلي. اقتصاد ډېر مهم دی. ښه وایي چې صنعتي کېدل دی وایي چې دا تصادفي نه دي، دا ژورو علمي پالیسیو ته اړتیا لري. موږ په هېواد کې متاسفانه دغه پالیسۍ نشته، او که وی هم او که وي هم کمزوري دي. دلایل یې زښت ډېر دي. اول دا چې موږ د پالیسۍ په جوړولو کې باید کدرونه ولرو، ظرفیتونه باید ولرو. زه دلته د هغه کې چې تدریس کوم دا د اجتماعي علومو پوهنځۍ کابل پوهنتون کې ویدا زموږ اثر دی، د ویدا سرودونه په دې سیمه کې د دغه اثر معادل اثر چې دومره تاریخ ولري نشته. په انګریزي شته، په فرانسوي شته، په پښتو پړسي نشته. موږ اثر دی ولې موږ یې نه لرو په پښتو دري باندې. موږ په علومو اکاډمۍ کې په انګریزي باندې 2 جلده لرو. له هغې 2 جلدو نه استادانو مثلا کوزات صاحب د افغانستان د تاریخ په لیکنه کې استفاده کړې ده، ډېره عظیمه استفاده یې کړې ده. دا د پښتنو د آریایي نظریه چې آریایان دي دا یې د دغه کتاب پر بنسټ کړې ده. د ویدا په سرودونو کې د پښتون ذکر شوی دی. دا چې وروسته څوک ورته وایي چې اسرائیل دی، چې څوک وایي چې په قیس عبدالرشید پورې رابطه لري، چې په چیش پورې ورونو، دا 1500 کلن تاریخ پروت دی. د ویدا سرودونه پراته دي، هلته د دې ذکر راغلی دی. د هیروډوټ تاریخ په 5مه قبل میلاد پړۍ کې لیکل شوی دی. یونانی و، افغان نه و چې د کوم تعصب له مخې ولیکي. هلته یې د 6 قبیلو ذکر اخیستی، یو یې د پښتون ذکر کړی دی او ستا پکتیا او پکتیکا یادونه یې کړې ده. دا ټول موږ لرو خو ترجمه یې نه لرو چې موږ اوس مستقیما استفاده ترې وکړو. نو په هغې حساب باندې خبره دا ده چې کادرونه او ظرفیتونه د پالیسیو د جوړولو لپاره، د اقتصاد د پرمختګ لپاره او حتی د حکومتولۍ لپاره دا ډېر ضرور دي. مخکې والي صاحب راته ویل چې په دا جمهوریت کې والي به مقرر شو، 5-6 کاله به ولایت وکړه، د ولایتي چارو سره ډېر ښه بلد شو، اداري چارو سره به بلد شو، تجربه به پیدا کړه. چې برطرف به شو بیا به هېڅ شی هم نه و. نوره دنیا کې داسې نه ده. نوره دنیا کې عاجل راوړي په بل ځای کې، د ده د رشتې سره سم، د ده د تجربې سره سم، هلته یې ځای پر ځای کوي، کار ته راغلي. موږ بیچاره چې یو 15 کاله یې وکړه بس نور باید په کور کښېني. نو دا ډېره مهمه خبره ده. ښه د غوره پالیسیو تر څنګ ګټور کاروبار او صنایعو ته اړتیا ده. دا خبره اوس دا ده. اوس موږ په افغانستان کې ډېر شیان تولیدوو. چیغې وایي زموږ دهقانان چې انار مو، چې مڼې مو، چې کچالو مو، چې پلونکی شی چې پلنکی شی، وریجنه مو ټول له منځه ولاړل. سړې خونه نه لرو، خارج ته یې نه شو لیږلی. ګورئ دا خو نو هغه دهقان هم زړه تورېږي، هغه په اصطلاح هغه د باغدار هم د باغ نه زړه تورېږي چې ضرورت شی دی چې زه یې خرڅولی نه شم، بازار نشته، ما ته یو شی په لاس نه راځي، نو څه دپاره زه خواري کوم. ګورئ دا د دولت مسؤلیت دی چې دا کار په غاړه واخلي او دا کار ته سازمان ورکړي. په هر صورت دغه کتاب نه زه چې پوه شوم زموږ په هېواد کې څه پکار دي، زموږ په هېواد کې څه پکار دي د دغه کتاب نه په استفادې سره.
په هیواد کې تلپاتې سوله. دا کتاب یو ترکی لیکلی دی او په ترکیه کې نام خدای هغه دی. دوامداره سوله ده او ښکلي نظامونه دي، ثابت نظامونه دي، دوامداره نظامونه دي، ولسي او ملي نظامونه دي. او موږ 50 کاله کېږي چې د سولو په ارمان یو. باثباته دوامداره دولتي نظام ورونو د نظامونو په ژر تبدیل کې موږ ګټه نه کوو، موږ نقص کړی دی. د هر یو چې راغلی صفر نه شروع کړي، په نورو باندې خط د بطلان خط ایستلی دی. په دا 500 کالو کې تاسو د خپل اردو څو ځله جوړه کړه، تاسو د خپل نظام څو ځله جوړ کړ، دا ملکی برخه. نو څنګه بدلته اقتصادي پرمختګ راشي، څنګه بدلته سوکالي راشي؟ ګورئ په دې باندې د موږ مشرانو سیاسیونو دغه ټولو ته پکار ده چې په دې باندې ډېر ژور سوچ وکړي. موقتي ګټې، شخصي ګټې، قومي ګټې، مذهبي ګټې دا په پام کې ونه نیسي، بلکې ملي ګټې، د وطن ګټې، د ولس ګټې باید په پام کې ونیسي. دغه دپاره باید کار وکړي. نو موږ دپاره باثباته دوامداره دولتي نظامونه پکار دي. دریم د نړیوالو شرایطو سره برابر قانوني، مشروع، حقوقي او ملي دولتونو جوړول پکار. خبره پکار ده چې موږ داسې یو نظام ولرو. د ظرفیتونو او کدري عصري سیستم جوړول پکار دي. ګوره زه دیني عالم نه یم. په قرآن کې آیت ته صریحاً وایي چې کار اهل کار ته وسپارئ، پرهیزګاره سړي ته وسپارئ. کار اهل کار ته د څه معنی؟ ما ډېرې واري نه ده زده. اوس مې چې موټر ته کېنوې یو 15 متره چې مخکې ولاړ شم ټکر کړی به. د معقولو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو پالیسیو جوړول. په افغانستان کې هغه د داود چې صدر اعظم و او بیا رئیس جمهور په وخت کې موږ یو څو 15 کلن پلانونه درلودل، یو څه نتیجه هم ورکړې وه. خو موږ اوس نه پوهېږم چې موږ دغه په 500 کلونو کې کومه اقتصادي او سیاسي او ټولنیز هغه لپاره کومه پالیسي درلوده او یې سره روان و. بس یو بل مو وژل او دا راچپا که، دا مې خوښېږي، دا مې نه خوښېږي، دا ایسته که، په دې باندې لګیا و. ټول عمر هم په دې باندې تېر شو. دا اوس هم یو شمېر ځوانان چې خارج ته ولاړ دي ټوله ورځ په دې لګیا دي چې د تعصب تخمونه وشیندي، د نفاق تخمونه وشیندي. وره ته خو هلته موړ یې په خېټه موړ یې تر و تازه ګرځې، خو څه ضرورت دی چې ته دغه مسایل وایې؟ نو بنان دا کتاب که موږ دقیق ولولو او ځوانانو ته ما پیشنهاد دی چې وخت لرئ ویل ولئ، ډېر څه پکې زده کېږي، ډېر څه موږ تاسو ته راکوي، ډېرو شیانو ته متوجه کوي. حتی موږ دولتي مشرانو ته ورې کوي، ورته وایي چې وزیر صاحب ډېر ښه کتاب دی که ویل ولئ. یعنې دا ټولو دولتي چارواکو ته دا ځوانان باید دغه افتکار وکړي، دا کتاب باید وروړي، حتی په خپل جیب نه په پیسې باید واخلي وروړي یو وزیر صاحب ته ورکړي چې وزیر صاحب دا کتاب ولوله. دا لوی کومک دی د مشرانو سره. هغوی خو ډېر ګرفتاره دي، ډېر مصروف دي، دې ته وخت نه لري او دا هم نشي کولی چې راشي دلته په کتابخانه کې درته وګرځي کتاب واخلي. نو که دا ابتکار تاسو وکړئ دا به بل کار وي. داسې یوه ډله جوړه کړئ، داسې کتابونه چې د دولتدارۍ سره، د حکومتدارۍ سره مرسته کوي، په شخصي پیسې ورته واخلئ، وړئ وزیر صاحب ته چې وزیر صاحب دا کتاب ولوله. دا یو ابتکار دی. مننه. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. سلام او درنښت وړاندې کوم ټول معزز استادان. ټکی په ټکی به نوم نه اخلم ځکه ټول انډیوالان دي، ملګري دي. د اول خو د اکسوس بنیاد د دې نوښت نه ډېره مننه کوم. ښه فرصت یې مساعد کړی دی. دا یو قیمتي مسله ده او په خپله له زیرک صاحب نه چې د زحمت ایستلی ده، دومره معناداره کار یې کړی ده چې بیخي ډېر لوی یو واجب یې ادا کړی ده. په حقیقت کې د دې هم امتنان ترې کوم او هم ورته نور توفیق غواړم. واقعا د اثر انتخاب دا تر ټولو لوی کمال ده چې ته کوم اثر د دې ټولنې لپاره
په درد بخوره ګڼي او هغه په اصطلاح پوهېږي چې دا څومره دلته ارزښت لري. دا خو جناب زدران صاحب ورته اشاره وکړه، د دې ټولنې اړتیاوې خو ډېرې دي، خو چې چاته څنګه ورسېږي دا هم یو طریقه غواړي. زه په خپله خو فکر پرې کومه چې صحیح خبره ده چې دا څوک چې په مقاماتو کې دوی بالفعل د ماموریت په ډېرو دشوارو شرایطو کې، یعنی داسې او بل دا ده چې یو احساس هم چې کمبود نسته د باندې، نو مسلې پره دي. اما دغه پالیسي جوړونکي آثار چې دي دا ډېر مهم دي. زه راځم څو مسلې د کتاب له چوکاټه وځم نه. اول خو د ژباړې دغه یو څو ټکي دي چې باید په دې کتاب کې وایي. د ژباړونکي په خپله تعریف په دې کتاب کې نسته چې دا څوک ده، یعنی خلک د یو معرفت باید وي ورسره چې بیا وروسته د کتاب په توانمندۍ او د ژباړې باندې بیا قضاوت کړای سي، ورته کار اسانه کوي. یو دا مسله ده. او بل دا ده چې د ژباړې دا نه دی ویل سوي چې دا له کومې ژبې ژباړل سوی ده. او بل د لیکوال چې په خپله لیکوال مراد یولیک دی د انقرې کې د اوشتم پانتون استاز ده او هم رئیس ده. د دې تعریف که سوی وای د په نړیوال بانک کې کار کړی ده، ډېر ښه اثار یې کړي دي، څو منازعوي په اصطلاح سیمینارونه لري چې هغه ډېر مشهور پاته سوي دي. د درېیمې نړۍ او د پرمختللې نړۍ ترمنځ د دیالوګ او آشتي او بحث یې پخوا کړی ده. نو د دې لیکوال په هکله یو مقدمه یو برخه په کار وه. د کتاب ژبه په خپله دغه مشکل سره زه په خپله مواجه یم. زما ژبه هم ډېره ښه نه ده په لیکنه کې، خو معیار نسته. زه په خپله پوهېږم نه چې اوس زه د لوی پکتیا سړی یم، لوی مشرقي وکاروو که لوی قندهار وکاروو. دغه د ژباړې کې یو مسله شته چې داخله د صحافت برخې ته راځم. دا صحافت د کتاب چې ده زه په خپله ډیزاینر یم، دا کتاب په خپله ډیزاینوم. کتاب خط او د تنګوالی ډېر زیات ده، لیک پکې که سپیس پرېښودل سوی وای. او بل خطونه یک نواختي نه دي، د ریفرنس خطونه ډېر واړه دي. او بله دا ده چې دا کتاب کې په اصطلاح په ګرافیکي او هندسي اشکالو باندې هلته تمکین سوی ده چې موږ هندسي متوالیات که په کتاب کې راوړو چې لیک که برجسته وي او یو رنګه وي. اوس هلته منحنیات شته، اما زه په دې منحنیاتو کې شکل سور او سپین نه وینم چې دا منحني هغه تصاعدي حالت څنګه ده. دا خو ډېره تخنیکي کتاب ده، نو دې خاطره هغه پکې په کار وه. او بل د یو برخه د کتابونه داسې چې ریفرنس کتاب وي، ځکه کتاب خو ډېر اشکال لري. د مراد کتاب چې ده، د مراد یولیک کتاب، دا فکري او هدفي کتاب ده، انګیزه ورکوونکی کتاب ده، ځکه دا ډېر بارزښته ده. اوس ته ریفرنس کتاب لري، موږ کې ماخذ او منابع کتاب چې د قرآن کریم د حدیث او فتوا کتابونه دي، فقه به ډېر کتاب لرو، معلوماتي کتابونه لرو، مثلا درسي او مضموني کتاب لرو، علمي کتاب لرو، تخصصي او رشتوي کتابونه لرو. په دې ټولو برخو کې متعادله کار سوی ده. مثلا په علمي برخو کې کافي کار سوی ده، زراعت برخه کې خو کم له کمه ډېر کار سوی ده. موږ خپله کار کړی ده پې شاوخوا 400 کتابه موږ ژباړلي دي پښتو ته په 33 رشتو کې، دا د دغه تخنیکي او مسلکي برخو کې. ښه دا د ژباړونکي او د ژباړې په برخه کې دغه کتاب چې دا اصلا په 2013 کې په انګلیسي لیکل سوی، بیا په 2019 کې د خپله د لیکوال ژبې ته اړول سوی ده، ترکي ته. نو ښه مسله ده. اوس په دې یو بله دومه برخه بحث مې د کتاب په محتوا یا منځپانګه باندې ده، ځکه چې د ژباړې برخه د ځیرک صاحب ادا کړی ده. تا د خدای پاک کور ودان لري، د دې ثواب به تاسو ته انشاءالله تر څو چې ژوند او د افغانستان د دا درته رسیږي، هم عبادت ده، هم ثواب ده، هم خرما ده. لیکوال داسې دا ټول کتاب یې نچوړې په یو جمله کې اچولی چې ولې د نړۍ ډېر هیوادونه وده کړې ده، پرمختګ یې کړی ده، ولې ځینو نه ده کړې. بیا یې اشاره کړې ده چې ولې له استعمار نه هغه هیوادونو چې ګټه پورته کړې ده ځینو نه ده پورته کړې. د پاکستانیانو خبره ده، وایي د امریکا او د بریتانیا دا ښه ده، دا غوا غوندې ده.
موږ شیدې رالوسو تاسو ته خصایي پاتې کېږي. نو څوک چې څه رقم استفاده یې ترې کړې ده. لیکوال ډېر ظریف لیکوال ده، ډېر مسلې لري. د بیا بحثونه د همدې جملې لپاره چې دا ما وویله چې ځینو استفاده کړې ده د ودې لپاره، ځینو نه ده کړې. 3-4 ساحو باندې تمکین کړی ده. د استعمار نظریه چې ګټور هم ده او تاوانیم ده، همدا په ملتونو پورې اړه لري. علم مسله، د ویښتابه بیدارۍ مسله او د کار مسله، 4 مسلې بیا په 4 هغه عواملو کې تقسیم کړي دي. صنعتي تولید ته ډېر تمرکز کړی ده. د منوفیکچرینګ کلمه یادوي چې دلته د کیپیټل پروډکشن بحث ده. یعنی موږ یو څه لرو په اصطلاح کنزیومر ګډز پروډکشن لرو. د صنعت هغه صنعتي کاروبار چې ته مصرفوي، مثلا کالی مصرفي دي، ډوډۍ مصرفي ده، خوراکي مسلې دي، نور شیان دي، دا اقتصادي ودې ډېرې نه راوړي. د لیکوال تمرکز دا ده چې ته هغه د صنعت ثقیله ته لاړ شه چې ماشینالات او دغه مسایلو دي. یو عامل د صنعتي تولید په دغه قالب کې البته بحث پې کړی ده. دوم بحث صنعتي پالیسیو باندې ده چې هغه ډېر اوږد بحث ده. د ډېرو ملکونو مثال یې ورکړی ده. په جنوبي کوریا باندې بحث کړی ده، ښایسته بحث ده. جنوبي کوریا درسونه موږ ته ډېر مفیده دي، اما د بریتانیا د امپراتورۍ درس موږ ته ډېر مفیده نه ده. د ښکېلاک د په زور وړي دي، اما د کتاب ډېره برخه تقریبا 4-5 څپرکي 6 څپرکي په بریتانیا باندې ډېر راڅرخېدلي دي. امریکا او اسپانیا چې هلته مستعمرات یې غځېدلي دي، د هغو مثال هم ما ډېر هغه په اصطلاح عربي کې ورته وایي چې ارض واقع موږ تطبیقي میدان په افغانستان کې نه وینو. ما بیا په اخر دا دریم بحث ته داخلېږم. د کتاب لیکوال دریم عامل د دولت محوره اقتصادي پراختیا باندې ډېر بحث کړی ده. څلورم بحث په بشري منابعو په دې مسلو بارنده او استاد شریف ورته ډېره اشاره وکړه، ډېره ښکلې اشارې وکړې، هماغه کافي دي. او زما خپله دا چې ویلي دي چې آزاد بازار کافي نه ده. منابع درلودل چې ته سرچینې لري، معادن لري او څه شی لري، دا هم کافي نه ده. چې کارګرې قوام ولري اما بسیطه قوای کار، دا هم په درد نه خوري، ډېره کافي نه ده. یعنی ته متخصصه ډېره فني د دې زمانې داسې قوای کار په کار ده چې هغه ولري. او د دولت جوړونې مسله ده. خو خیر خلاصه هغه د سوداګرۍ او ترانزیت او دغه مسلو ته بحث کړی ده په 2 څپرکو کې، بخصوص په 4م، 5م او 6م څپرکو کې. د مقارنوي درس د دې کتاب یو څو برخې دي ډېر جالبه ده چې د نړۍ 25% دنیا 15% دنیا خوري. د دوی شتمنۍ دا G20 چې ورته وایي یا G7 ورته وایي یا دې ته ورته نومونه دوی لري. د دنیا داسې له ډېرو کلو تقریبا له 300 کاله شاوخوا داسې وبوله. یعنی دغه دنیا چې دا تولیدي ده، دوی ماشین لري، تولید کوي، خرڅوي. دا بله دنیا چې دا 15% دا 25 دا مصرفي ده، استهلاکي دنیا ده. دا منګه تاسې یو. اما په دې لیست کې تر 113 ملکه ډېر شامل دي چې دا ملکه تابع ملکونه دي. موږ ته یې راکه، موږ ته موټرسایکل راکه، موږ ته دا شی راکه. دغه منطق د دې باندې ډېر تمرکز شوی ده چې ولې. ښه بل بحث د دې نفوس د دنیا هم دلته ده 15%. او بل دا ده چې منابع، شتمنۍ، معادن، سرچینې دا هم په دې ملک کې دي. دا نفوس ځکه زه یادوم چې مستهلکه یا مصرفي نفوس دا په اقتصاد کې معنا لري. په اقتصاد کې صرفه‌جویي معنا نه لري، دا بد شی ده. دا چې موږ صرفه‌جویي، مصرف معنا لري. مصرف فقر ورکوي، غربت ورکوي. دا د ودې یو مسله ده. دغه د مکتبونو په مسله کې زه د کپیټالیزم او سوسیالیزم بحثونه چندمار شته ده. په همغه کې موږ ډېر څه کړی ده چې دغه مکتب دا د کپیټالیزم دا ډېر په آخر کې دی په اصطلاح په تباهي طرف ته ځي. لیکوال خو داسې د ودې د پړسوب حالت ته رسولی ده د کتاب کې چې داسې بریتانیا، امریکا دا ټول پړسېدلي دي. بیا چې وي ځکه چې دا سرمایه او پانګه چې ده دا په قرآني منطق کې کای لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم، چې دا باید یو ځای کې پیسه په یو جیب کې په لوی جیبو کې چې میلیاردر جوړ کړي، دغه ته نه.
دا وړوکي جیبونو ته، ځکه تاکید په دې کوي چې تاسې زکات ورکئ په چې توزیع سي د منابع. نو دغه د توازن د دې کانفلیکټونه چې دي د تصادمونه د دې 15% او د دې 25 دا نو ډیر دوامدار دي. ته باید ډیره وده ونه کې، جګړه در باندې راسي، بیا در باندې راسي، چې ته لږ رشد کوي بیا دې راغورځوي، بیا رشد کوي. د افغانستان بحث تر اعظم دریم بحث ده چې څه استفادې ترې کوو. لس ټکي ما لیکلي دي، خو سیاسي خپلواکي د کتاب له متن اخیستل شوې ده چې تر هغو پورې په درد نه خوري چې اقتصادي وده او قوت ورسره مل نه وي. دغه د افغانستان دا ټول د 300 کلونو د تصادم، ټکر، لوېدنې، پرزیدنې منطق دا ده چې په دې یو کې ته ډېر شین زمری یې چې سیاسي خپلواکي اخیستی سي، همه اقتصادي ودې ته بیا ته په خیراتو چلېږي. اوس ډېر خراب شوی د وضعیت. اوله استفاده ما دا وه چې کتاب کې ډېر ښه موډلونه د پالیسۍ سندونو یا د پالیسۍ جوړونه چې هغه د موږ په درد خوري او درس په توګه کار ترې اخیستی سو. د اقتصاد محوري لپاره ډېر کومک کوونکی څه ده. یو دومه ټکی د مولد افغانستان ستراتیژۍ موږ په 1999 کې یو پالیسۍ جوړه کړه چې څومره توکي موږ په افغانستان کې په خپله خودکفایي ته رسوی سو. اوس شاوخوا 140 دي 145 توکي خودکفایي ته رسولي دي. دا له کمو نه شروع سوي د 1400 نه، خو په دې دوران کې ډېر وده چې راغلې ده. د دې دپاره ته ډېر کومک ترې اخیستی سي چې یعنې کوم توکي نور دي چې ته لکه دا ځینې هیوادونو چې په خپله په انحصاري حالت کې لکه بندیزونو، تحریمونو په حالت کې استفاده ترې کړې ده. دریم ټکی د خودکفایي پلانونه دي چې د تولید ارزښت څنګه ته زیات کړې. ما په لغمان کې وظیفه کوله، استاد یو ټکي ته اشاره وکړه، وایي دا سړې خونې، دا سړې خونې خو اول پې بحث وکړو. زموږ سره 4-5 میلیونه ډالره وو د سړو خونو. نو ما په لغمان کې باید څه پې کړی وای، ګندنه، د دې بامیه یا رومي بانجان یا دا شی ته په سردخانې کې واچوه، ګشنیز او دنیا، بیا یې بیرته راوباسه. دا څوک یې اخیستی سي، دا خو موږ هغه مرحلې کې نه یو. موږ ویل چې دا مارکیټ دا مزرعه چې ده دا له مارکیټ سره نږدې که. هلته تاسې لیدلی دهقان یې همې کري همې ریبي، بیا یې زوی ته 2 خلطې ورکړي، هله په سرخکانو په پله کې ودرېږه. دغه بېبها څه ارزښتونه ته دې د څه لوړوی سي. مثلا پیاز ډېر با ارزښته ده، دا ګلخانهیي زراعت دا ډېر قیمتي شی ده، ډېر ښه شی ده. یو ورې اوبه ورکړه، بیا تاله مصرف دې راکموي، قیمت دې محصول لوړوي. نو څلورم بحث چې ده د سیمه ییزه اتصال بحث ده. هغه موډلونه چې اتحادیه د اروپا جوړه سوې ده، بریتانیا له امریکا سره څنګه شراکتونه کړي دي، دا بیخي ښه بحث ده. موږ په سیمه ییزه اتصال کې د وچې مهاد دهلیز ډېر ښه پوتنسیلونه لرو. زه اوس د کتاب بحث یې نه کوم. زموږ ازبک، ترکمان، زموږ تاجک، دا دغه 3 ملکونو سره موږ د اتصال یو ښه پوتنسیل د قومي لحاظه. نورې مسلې هم دي، قالینې ګلیم او دغه شی. او ریاضتي اقتصاد چې ده د بندیزونو اقتصاد، دا خاص د طالبانو لپاره د اسلامي امارت. دغه کې ډېر لوی درسونه د ایران دي، د وینزویلا دي، د شمالي کوریا دي، دغه منځنۍ اسیا هم یو تعداد درسونه شته پکې چې ته څنګه په انحصار کې تحریمو کې ځان راوباسي. 5مه مسله د مستعمراتو ده، ډېر پې بحث نه کوم. زه تر استعمار نه چې راسي هغه توقع چې ملک جوړ کړي. دغه کتاب کې مثالونه جوړ شوي دي چې ډېر ملکونو استفاده کړې ده له استعمار نه. اما زه د شراکت طرفدار یم. مثلا موږ سیمه ییزه اتصال کې ډېر ښه پوتنسیل لرو، ډېر څه ورکوی سو، ډېر لوی شراکتونه ایجادوی سو. دا اوومه او اتم بحث چندان نه ده. د شرق الهند کمپنۍ ته اشاره کړې ده. ما غوښتل چې لږ پې بحث تمکین وکړم. د نوي نړیوال نظم مسله په هغه پخواني بحث کې ده. دا یو څه زوړ ده په دې کتاب کې. لیکوال یو ورې احصایو نه کار اخیستی ده د 1981 او ځینې احصایاتو کې دوی د 2014 او 14 کال، دا په دې کال کې لږ زړه ده ځکه 10 کاله مخکې معلومات وته او دا نظم کې ډېر فارمولې تغییر خوړلی ده. نوی امریکا یا نوی نړیوال نظم دا په استبداد باندې، په زور باندې متکی ده. ترامپیزم نورې فارمولې راکېښولې، یعنی شرافت دنیا نه ده، نړۍ د لیوانو دره ده، څنګه پکې ژوند کړی سي. ښه دا د اخیره خبره د
صنعتي کېدو مسله چې ده د کتاب څلورم پنځم او تر نهم څپرکي پورې بحث پې سوی ده. زه کم تمکین پې کومه چې همغه په اول مقدمې کې مې یاده کړه چې تولید یو ریتې شروع که او دغه معادن او منابع چې دي دا د لیلام په توګه استعمال نه کړي. لیکوال په دې کتاب کې تاکید کړی چې دا ته په خپل تولیدي خامو موادو په توګه ته باید ترې کار واخلې، د دې په ځای چې مس عینک چین ته ورکړې بل شی بل شی. دا داسې مثال وایم، د دې کتاب خبره نه ده، زما خبره. او آخري لسم بحث دا ده چې 11 14 او 14 څپرکی چې آخري څپرکی 2-3 صفحې ده، همه ډېر ښه د غوړچان تعلیم کور ودانې هغه د لیکوال مفهوم او مافي بطن هغه د ډېر ښه راخیستی ده. دولت جوړونه جوړښتونه دا ډېر معنا لري. ما خپله کتاب پې لیکلی ده. زه په خپله د موږ د کلو د خوشامند ډیله ډېر په اطراف ولسوالۍ کې د هراوت د افغانستان ټولې ولسوالۍ 80% افغانستان 300 کاله کېږي چې پسمانده ده. دا ولې ده؟ د جوړښت د حکومت تاثیرګذاره ده پې. دا چون یو بیل بحث ده او د کتاب بحث خو تر همدې حده ما راټول کړی و. ډېره زیاته مننه تاسې له دعوت نه هم او د اکسوس د ملګرو نه هم د دې ښکلي نطاق ډېر ښه نطاقي کوي. موږ د اواز نه یې متاثره یو. او د زیرک صاحب ستاسې نه بیا مننه کوم. سمون صاحب تاسې نه مننه ده په کتاب کې، او شریاني صاحب دغه کار کړی د هغې نه زه بیا مننه کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. د والي صاحب او د زدران صاحب د درنو حاضرینو په اجازه ډېر خوشحاله یو چې پس له ډېر وخته داسې یو فرهنګي او مهم علمي مجلس کې سره راټولیږو. دغه مجلسونه په تېرو څو کلونو کې ډېر زیات کم سوي دي. نو زه زیرک صاحب ته د دې مهم اثر د چاپ له کبله مبارکي وایم او همدارنګه اکسوس چې تلې د لیکوالانو د فرهنګ پال لاسنیوی کړی دوی نه هم مننه کوم چې داسې مهم مناسبتونه دوی وګور کړی ده، جوړ کړي دي. چون وخت کم ده زه ډېر مختصر د کتاب په منځپانګې باندې بحث کوم. دا کتاب چې دا اصلا د اقتصادي پراختیا په اړه ده. موږ د اقتصادي پراختیا په اړه مختلفې تیوریګانې لرو. هغه کلاسیک اقتصادي پراختیا تیوریګانې اقتصادي هوساینې او همدارنګه فقر ته د ملتونو له بېلابېلو زاویو کتلي. مثلا یو درې مروجې تیوریانې چې هغه وای نشنز فیل، هغه کتاب به تاسو پښتو نسخه به لوستي، هغه ما ترجمه کړی په 2019 کې چاپ سو. په هغه کې هم ورته اشاره سوې ده د پراختیا کلاسیکې تیوریګانې دا وایي چې ملتونه ځکه د تاریخ په اوږدو کې هوسا سوي یا بېوزله سوي یا پرمخ تللي یا شاته تللي چې هغه تر ډېره پورې د جغرافیې مسله وه. مثلا د منتسکیو د استدلال په اساس هغه ویلي دي چې په ګرمو سیمو کې چې هلته مثلا معتدله هوا لري او کښت زمینه ډېره مساعده ده، دغه ملتونه د تاریخ په اوږدو کې ډېر ښه شتمن او ډېر ښه اقتصاد یې درلوده. برعکس هغه هیوادونه چې مثلا په ګرمو په وچو سیمو کې چې هلته نه اوبه وې او نه هوا مساعده وه د کښت لپاره، هغه بېوزله پاتې سوي دي. یو بله تیوري هم شته د ماکس ویبر جرمن ټولنپوه لخوا چې هغه د ارزښتونو یا د فرهنګ تیوري ده، فرضیه ده. هغه استدلال کوي چې مثلا ځینې هیوادونه د خپلو عقایدو له وجې وروسته پاتې دي او ځینې هیوادونه د ښو ارزښتونو له وجې پرمخ تللي. مثلا هغه د په عیسویت کې هغه د ارتودوکس فرقې ته اشاره کوي چې دوی چې کله په اصلاحات راغلو نو دوی د دغه اصلاحاتو یا رنسانس په نتیجه کې وتوانېدل چې په خصوصا په لویدیځه اروپا کې جرمني او فرانسه او برېټانیا دغه هیوادونه مثالونه ورکړي چې دوی ډېره ښه اقتصادي وده وکړه. ځینې هیوادونو چې ځینې ملتونو چې هغه ناکاره عقاید درلوده، فرهنګونه، مثلا افریقایانو ته اشاره کوي چې دوی ذاتاً ډېر ټمبل خلک دي یا په دې باندې ډېر روږ دي چې د نن کار سبا ته پرېږده، نو ځکه دوی وروسته پاتې دي. همدارنګه بله فرضیه چې هغه بحث کېږي په هغه کتاب کې هغه د ناپوهۍ فرضیه ده. مثلا دا فرضیه وایي چې ځینې هیوادونه د هغو د مشرانو د غفلت له وجې وروسته پاتې دي او ځینې هیوادونه چې پرمخ تللي هغوی مشرانو قرباني ورکړې، ښه فکر یې درلوده، ښه ویژنه یې درلوده. دغه فرضیې چې وي دا کلاسیکې فرضیې وي، مګر نن سبا که موږ تاسو د خصوصا د پراختیایي مطالعاتو برخې ته وګورو، نوې تیورۍ پنځېدلې دي
چې هغه په همغه کتاب کې وای نشنز فیل ملتونه ولې ماتیږي هغه دوه لیکوالانو هغه هم یو ترکی لیکوال دی یو امریکایي د دواړو په ګډه لیکلی هغوی بیا یو نوې تیوري وړاندې کوي چې مثلا وایي چې د ملتونو عروج او زوال چې دا هغه د بنسټونو نتیجه ده مثلا د تاریخ په اوږدو کې چې کومې هیوادونه څه ډول سیاسي او اقتصادي بنسټونو ته شکل ورکړی د همغو هیوادونو د دوی سرګذشت ټاکلی هغوی بیا دوه مفاهیم هلته سره رامنځته کوي چې مثلا اقتصادي پرانیستي بنسټونه او سیاسي زبېښونکي بنسټونه چې دغه دواړه د ملتونو په برخلیک کې ډېر مهم رول لري اما د هغې ترڅنګ نور کتابونه هم شته چې مثلا یو کتاب یې دا ده چې غالبا دا په 2013 کال کې لیکل شوی ده دا کتاب ګرچې هغه کتاب مثلا د رفاه او د فقر تاریخي ریښو ته اشاره کوي دا کتاب چې دا بیا دغه په انګلیسي په اصطلاح ریل ورلډ مثالونه راولي یعنی عملي مثالونه راولي چې ځینې هیوادونه تجربه کړي دي مثلا ډېر معاصر مثالونه زمونږ په ختیځ اسیا کې د مثلا سویلي کوریا د جاپان د تایوان د چین د چې دوی هغه کچپ ډیولپمنټ چې ورته وایي ډېر چټکه اقتصادي وده یې تجربه کړې ده نو په دې کتاب کې بیا د دې بوده پراختیا هم هغه سوې ده څېړل سوې ده دې کتاب کې ډېر مهم څه ما وموندل خو ځینې مسایل موضوعات یو بل کتاب سره ورته دي چې هغه باندې زه کار کوم متاسفانه ډېرې بوختیا له وجعین مې هغه 2020 کې د هغه ترجمه شروع کړې وه بیا هم داسې پاتې سو بالاخره زه موده مخکې مې په کمپیوټر کې یو شی لټوه چې ومې لید دا کتاب ما تقریبا 10% ترجمه کړی و How Asia Works آسیا څنګه روانه ده پښتو یې ما داسې ترجمه کړې نو هغه مې چې ولید ما ویلې چې دا خو صحیح پالیسي پیپر ده یعنی د مونږ غوندې هیوادونو دپاره نو دا به بې ګټې نه وي مالکه چېرې دته ادامه ورکړو نو هغه مې شروع کړه بیا په دې کې یو څه وقفه راځي ځکه مصروفیتونه دي نو تقریبا داسې فکر وکړو یو 3-4 هفتې کېږي بیا رانه هغه کار پاتې دفتر چې کله ناست یم فارغ وخت ولرم هغه باندې زه کار کوم نو د هغه بحث تقریبا سره ورته ده هغه کتاب چې ده هغه په 3 اساسي موضوعاتو باندې بحث کوي خصوصا د هغوی چې ده کیس سټډي ختیځ اسیا ده چین ده تایوان ده جاپان ده همدارنګه مالیزیا ده فیلیپین ده تایوان ده دغه هیوادونو باندې متمرکز دي هلته بحث په دې سوی ده په 3 موضوعاتو باندې بحث کړی خصوصا د شمال ختیځ اسیا هیوادونه چې د دوی د بریا راز باندې کله چې بحث کوي چې څنګه پر مخ لاړل چین جاپان او تایوان او جنوبي کوریا دوی د ځمکو اصلاحاتو نه شروع وکړه لنډ ریفورم نه شروع وکړه د ځمکو له ریفورم نه هلته پخوا ډېرې لویې کروندې وي یعنې فارمي کښتونه وو فارمنګ هغه پلانټیشن چې ورته وایي دغه هیوادونو لومړی له دې شروع کړه په ځمکو کې ریفورم شروع کړه دغه فارمنګ پلانټیشن یا فارمي کښت یې واخیسته هاوس هولډ فارمنګ ته یې راښکته کړه دی بېرته یې له سره وویشه دا ځمکې په وړو کوچنیو قطعاتو باندې وویشلې هر کورنۍ چې هلته وه مستحق کورنیو ته یې دا ځمکې وویشلې او د کرنې نوي میتودونه یې ورته معرفي کړه پلان دا و د دغو دولتونو چې که چیرې مثلا په زراعت سکتور باندې زیات تمرکز وسي نو دا کولی سي چې په لویه کچه اشتغالزایي رامنځته کړي کله چې په لویه کچه اشتغالزایي رامنځته سوه د دغه سیاستونو په نتیجه کې د کلیوالي خلکو عواید زیات سول د عوایدو په زیاتېدو سره کاري فرصتونه زیات سول او په داخل کې صنعت ته د غوړېدا زمینه مساعده سوه دا طبیعي خبره ده کله چې لوی اکثریت وګړي که موږ تاسو وګورو د افغانستان تقریبا 15% خلک په اطراف کې ژوند کوي په ښاراتو کې پخوا بیخي دا تعداد کم و اوس زیات سوی ده نو کله چې په کلیو کې اطرافو کې خلک عایداتي سرچینې پیدا کړي هغوی بازار نه توکي اخلي بازار نه چې کله توکي اخیستل کېږي نو بازار بالاخره تولید کوونکي دې ته هڅوي چې تولید وکړي دغه سیاست چې کله د شمال ختیځ اسیا هیوادونو په خپل هیواد کې پلی کړه دوی دوم پړاو ته لاړل تولید ته چې لاړل په تولید کې دوی څه وکړل د زراعت نه د تولید خواته چې لاړل دوی لکه دلته چې بحث کېږي په دې کتاب کې د یو ډیره آګاهانه اقتصادي صنعتي پالیسي دوی غوره کړله تولید ډیر زیات منظم که پالیسیانې ورته منظم کړي مشوقونه یې ورکړه مثلا سبسایډیانې یې ورکړي حکومت کریډیټونه ورکړل تولیدونکو ته دوی ته سبسایډي ورکړه چې دوی ماشین آلات ورکړي دوی ته سبسایډي ورکړه چې په نړیوال مارکیټ کې د رقابت جوګه سي بالاخره ورو دوی دې سټیج ته ورسېد مثلا جاپان او سویلي کوریا چې دوی د 1900 اتیا نه کوي دوی ټول تاریخونه وګورئ د جاپان او همدا جاپان له دویمې نړیوالې جګړې وروسته همدارنګه سویلي کوریا له دویمې نړیوالې جګړې وروسته دوی هېڅ وه
مګر په تیرو په لنډه موده کې په 10 کلونو کې دوی وتوانېدل چې مثلا د بریټانیا، جرمني او د امریکا سطحې ته ورسیږي. همدارنګه چین که تاسو وګورئ په 1980 کال کې که تاسو وګورئ د دوی ډېر بد وضعیت و. د ماو زیدونګ د خرابو سیاستونو له کبله به دا تاسو تاریخ کې لوستئ چې تقریبا 25 میلیونه چینیان له لوږې مړه شول. مګر دوی په لنډ وخت کې وتوانېدل چې نن د نړۍ دوم اقتصادي زبرځواک ده. نو دوی څه وکړل؟ اقتصاد اسکلاب که یعنی مقیاس ورته لوړ که او تشویقي پالیسیانې ورته وټاکلې. او د دې ترڅنګ دوی د تولید سره مالی سیستم کې اصلاحات راوستل. مثلا لکه ننګ صاحب چې ویلې دولت محوره اقتصادي وده دوی خپل د پالیسۍ هغه اساسي کرښې وګرځولې. دولتي بانکونه، پراختیایي بانکونه رامنځته سول او دوی ته پورونه ورکړل. پورونه هغه سکتورونو ته ورکوو چې هغوی صنعت او تولید ته کار کوو. مثلا املاکو سکتور ته دوی هېڅکله قرضه نه ورکوله. هغه شی چې مثلا د تولید او د صنعت سره یې مرسته نه کوله هغوی پور نه ورکوو. په ډېرو اسانو شرایطو باندې دوی پور ورکړ. نو هغه کتاب په 3 محورونو د ده کتاب بحث هم تقریبا همداسې ده. مثلا د ده اساسي بحث د دې نه شروع کېږي. پوښتنه یې دا ده چې ولې ځینې هیوادونه صنعتي او ځینې هیوادونه صنعتي نه شول. دوی وی چې صنعتي پالیسي دې کې ډېره مهمه ده. یوازې فری مارکیټ یعنی هغه آزاد بازار مهم نه ده، ځکه آزاد بازار ته خوري. هغه هیوادونه چې هغوی نوزیږی اقتصاد لري هغوی باید په یو مرحله کې دا ومني. لکه امریکا هم په خپله دا مراحل تجربه کړي د پروسې. ته باید د خپل نوزیږي هغه انفانټ انډسټري چې ورته وایي چې وایي نوپای اقتصادي ته باید هغه حمایه کړي. او هغه حمایه چې ده هغه د یو لړ پالیسیانو په اساس باندې کېږي. او دغه پالیسي چې دا ډېرې منظمې منطقي پالیسیانې د یو سکتور لپاره نه، بلکې دا سکتور واید ډېر زیات نور سکتورونه په بر کې ونیسي چې بالاخره دا ملي پراختیا چې ده د هغه کې تشویق کړي. نو هغه کتاب کې دغه هاو ایژیا ورکس هغوی بیا دته یو مفهوم دته اصطلاح کارولې د ایکسپورټ ډسپلین. مثلا ته که صنعت حمایه کې باید یو ایکسپورټ ډسپلین داسې یو پالیسي باید ولري، یو خاص ډسپلین په خپل د اقتصادي نظام کې رامنځته کړي چې اتا صنعت د تا تولیدات باید د نړیوال مارکیټ جوګوي. او دغه ایکسپورټ ډسپلین چې ده دا یوازې یو سند نه ده، بلکې دا د څو پالیسیو مجموعه ده چې په دې کتاب کې بیا ډېر په تفصیل سره بحث کړی ده. بله موضوع دا ده لکه مخکې مې چې اشاره وکړه دوی وی چې نو صنعت خو مهم ده، خو په صنعت کې لکه مخکې مې چې اشاره وکړله صنعتي پالیسیانې ډېرې مهمې دي چې هغه برخلیک ټاکي چې ته آیا رښتیا هم د صنعتي کېدو خواته ځې او که یوازې په تولید کې پاتې کېږي. ځکه ته هر شی هر هېواد کولی شي په نننیو شرایطو کې چې ماشینري ډېره اسانه ده. پخوا داسې وه چې مثلا که د صنعتي انقلاب نه وروسته په 19مه پیړۍ کې وګورې چې نوې هېوادونه د صنعت خواته تله هغوی باید سرمایه ګذاري کړې وی، ماشینري یې تولید کړې وی. نن ورځ خو موږ او تاسو بیخي ریډیمیډ یعنې تیاره ماشینري لرو. که وغواړو افغانستان ته دا اوس هم په ظرف د یوې میاشت کې بهترینه ماشینري راسولی سو، بهترین تولید کولی سو. نو دا ډیره مهمه ده چې موږ صنعتي پالیسیانې ولرو، خو تولید وکړو، تولید بیرته حمایه کړو. دلته بحث په دې ده چې صنعتي پراختیا یوازې یو اقتصادي یا ټکنالوژیکي پروسه نه ده، بلکې یو مالي پروسه هم ده. لکه هغه ته مې چې اشاره وکړله په دغه کتاب کې نه یوازې دا چې په دې باندې ترکیز شوی ده چې صنعتي پالیسي ولري، بلکې ته مالي پالیسي هم ولري. او دا مالي پالیسي باید داسې وي چې ته صنعت ته مالي امکانات برابر کړي. مثلا یو څوک د یو چیرې فابریکه جوړوي، د کاغذ د تولید فابریکه جوړوي، نو د تا د دولت محوره صنعتي پالیسۍ په اساس ته باید دته سبسایډي ورکړي. دی چې څه ضرورت لري د دې لپاره چې ته خارج ته د دې توکي صادر سي، ته باید اوږدمهاله قرضې ورکړي، په اسانه شرایطو باندې قرضې ورکړي، زیربنا ورته جوړه کړي، برېښنا ورته برابره کړي، ترانسپورټي امکاناتو ته برابر کړي. نن سبا زموږ تاسو تر ټولو عمده ستونزه زیربنا ده، فزیکي زیربنا ده. انرژي نه لرو، د ترانسپورټ لپاره موږ ریل نه لرو. 15,000 کیلومتر ریل شبکې ته افغانستان ضرورت لري، متاسفانه موږ یوازې اوس 2,500 کیلومتر ریل شبکه لرو. او دغه د ترانسپورټ نشوالی د افغانستان د ټولو اړخونو باندې هم په تجارت باندې تاثیر کړی، هم په صنعت باندې تاثیر کړی، هم زموږ په بازار کې د توکو په قیمتونو باندې تاثیر کړی. نو دا ډېر مهم دي. بل دا ده چې دی وی چې صحیح ده چې مثلا صنعتي پالیسي به هم ته لري، مالي امکانات به هم برابرې، سبسایډیانې به هم ورکې صنعتي او تولیدي سکتور ته،
مهمه دا ده چې ته دا د یو سیستم په توګه په نظر کې ونیسي او ایکوسیستم وي. نو صنعتي کېدل و یوازې تولیدي شرکتونه نه دي چې مثلا ته فابریکې جوړې که او دا فابریکې به تا تولید کې ته وایې چې والا موږ صنعتي سو. ته باید دا د یو سیستم په توګه په نظر کې ونیسي. مثلا د تولید شبکه ولري، د داخلي عرضې زنځیر دی باید قوي یا سپلای چین چې ورته وایي تخنیکي او انجینري وړتیاوې ولري، زیربناوې ولري کافي. نو تا چې دغه سیستم یا دغه کړۍ ټوله پوره کړه نو هغه وخت کې ته کولی سې چې د صنعت یو ډیولپ یا هغه پرمختللي هیواد اطلاق په تا باندې وسي او د حقیقي صنعتي کېدو خواته لاړ سي. بیا دلته په دې کتاب کې دا بحث هم سوی دی چې کله دغه بحث کې د تیوریکي بحثونه نه کوي، بیا دا وایي چې آیا داسې مثالونه هم شته چې دغه شیان تطبیق شوي دي. دی مثلا جاپان نه پیل کوي چې جاپان د 19مه پیړۍ کې د میجي دورې جاپان کې تاسو مطالعه کې په تاریخ کې چې هغه د جاپان د رنسانس دوره وه او جاپان پکې ډېر پرمخ لاړه هغه او د هغه نه وروسته بیا دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته کله چې جاپان تسلیم سو د امریکا د برید په مقابل کې د هغې وروسته د جاپان دولت محوره صنعتي پالیسي خپله کړه او په دې کې مهمه خبره دا وه چې دوی دغه د خپل د نوپایه اقتصاد چې انفنټ انډسټري ورته وایي د دې دپاره حمایوي تګلارې خپلې کړلې. مثلا په بهر ته د صادراتو لپاره دوی شرکتونو ته سبسایډیانې ورکولې. شرکتونه مثلا ډېر زیات په وارداتو باندې اتکا راکمه کړه، په داخل کې تولید ته ډېره زیاته مخه کړله، په انوویشن په نوښت باندې ډېره زیاته سرمایه ګذاري وکړله، په هغه اساسي سټراټیژیکو سکتورونو مثلا په سټیل باندې، کښتۍ جوړونه باندې، په الکترونیکي هغه باندې ډېره زیاته سرمایه ګذاري وکړه. تاسو به دا د جاپان د ټیوټا او سامسنګ او میتسوبیشي او چې دا نومونه به اورېدلي ده ته په هغه کې یو اصطلاح کارېدله په هغه کتاب کې نوم راغلی ده چې زایباتسو به یې ورته ویلې په چین کې، یعنې ستر هغه جاینټ چې به یې ورته ویلې غول پیکره شرکتونه چې دوی په ډېر لږ وخت کې ټول نړیوال مارکیټ بازار تسخیر کړ. بالاخره جاپان په 1980 لسیزه کې یوازینی هېواد شو د نړۍ چې هغه دوه ددي اقتصادي وده ورته وایي، یعنې له 10 نه پورته دوی اقتصادي وده تجربه کړه په ډېره کم وخت کې. همدارنګه کتاب کې جنوبي کوریا مثال راغلی دی چې دوی هم مثلا په دې کې ډېر زیات رول د کوریا د پوځي واکمن هغه پارک چونګ هی و چې ډېر زیات اقتصاد ته توجه وکړله او یعنې پالیسیانې چې جرمني خپلې کړې وې، جرمني موډل دوی کاپي که، جاپان هم د جرمني موډل کاپي که. د چین که تاسو وګورئ مثلا چین هم ډېر زیات په زیربنا او صنعتي زونونو باندې ډېره زیاته پانګونه وکړله. په دې کتاب کې مې یادونه سوې ده. ټکنالوژۍ په رالېږد کې ډېره زیاته پانګونه وکړه، په ډېر کم وخت په 20-30 کلو کې دوی وتوانېدل چې صنعتي سي. بل بحث د دوی دا ده چې دغه ټول بحثونه چې دی کوي بیا اخر کې وایي چې دغه ټول شیان یوازې د ملي پراختیا د یو استراتیژۍ له لارې ممکن دي. دا مثلا په یو اړخ باندې اتکا نه ده پکار. مثلا ته فابریکې جوړې که یوازې تولید ته کار وکړه، یا دا چې ته مثلا صنعتي پالیسي جوړه که یوازې صنعت باندې اتکا وکړه. دلته لیکوال وایي چې باید ته د ملي پراختیا یو استراتیژي ولرې او په دې کې ډېر مهم دا ده چې ته ستراتیژیک سکتور، داسې یو ستراتیژیک سکتور ته باید انتخاب کړي چې هغه د اقتصاد سره لینک ولري، تړاو ولري، چې د تا اقتصاد هغه کړي. ځکه کیدی نه شي ټول هیوادونه دې په یو سکتور کې ډېر زیات مخ ته لاړ سي. یا موږ او تاسو وکولی شو کرنه کې مخ ته لاړ سو، په د هغه په برخه کې د موټر جوړونې په برخه کې مخ ته لاړ سو، مثلا د ټکنالوژۍ د تولید په برخه کې مخ ته لاړ سو. موږ باید خپل هغه ذاتي ظرفیت تشخیص کړو، ستراتیژیک سکتور چې زموږ لپاره اولویت ولري تشخیص وکړو چې هغه زموږ اقتصاد حمایه کړي، په هغه باندې زیات تمرکز وکړو، بالاخره د ملي ستراتیژۍ د ملي پراختیا ستراتیژۍ له لارې هغه تعقیب سي. بله موضوع چې آخري موضوع ده هغه وایي چې د دې ټولو ترڅنګ بشري ظرفیت رامنځته کول هم ډېر زیات مهم دي، ځکه صنعت یوازې ماشینالات نه دي، دا یو ټکنیکل پروګرس ورته وي، یو تخنیکي پرمختیا بهیر ده. مثلا که ته غواړې صنعتي هم سې مګر ټول اتکا دی په بهرني منابع بشریو باندې او په داخل کې ظرفیت باندې کار ونه کړې، نو د تا د اقتصاد تلپاتې نه ده. ته باید یو تخنیکي سسټینیبلیټي رامنځته کړي چې که مثلا په اولو 3 کلونو کې یا اولو 5 کلونو کې ته صنعت یا تولید خواته ځې ښه نه، باید دا پروسه ته بهبود خواته بوځې، کار ورباندې وکړې.
نو په ټوله کې لکه چې وخت مې ډېر ونیو کتاب ډېر زیات خوندور ده او دغسې اثار چې دي دا زموږ تاسو دپاره زموږ غوندې هیوادونو دپاره دا د پالیسي او سند په توګه کار کوي. نو هیله ده چې واکمنان له دې نه استفاده وکړي او دغه موږ نن سبا دا کوم راکټ ساینس نه ده که څوک وایي چې والا موږ ډېر بېوزلو یو څنګه یو چا نه مشوره واخلو یا څنګه کولی شو دغه د شتمن کېدو یا د هوساینې فرمول پیدا کړو. دا فرمولونه په داسې کتابونو کې شته دي ډېر اسانه دي. نو عزم غواړي اراده غواړي او ټول ملتونه په همدغسې هڅو باندې په همدغه تجربو چې نورو تجربه کړي دي راخیستي دي د هغه له لارې نن سبا دې هغه ته رسېدلي سټیج ته رسېدلي. ډېره زیاته مننه د واکمن څښتن تعالی په پاک او سپېڅلي نوم ټولو درنو مشرانو حاضرینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو مشرانو ملګرو حاضرینو دلته د کتاب په باب باندې ارزښتناکې ویناوې وکولې او د ما لپاره نور ځای هم پاتې نه شو بلخوا وخت هم کم دی چې زه د کتاب په باب نور څه اضافي وړاندې کړم او ډېره زیاته مننه کوم له دغه تشویق نه د مشرانو له تشویق نه له هڅونې نه واقعا انرژي یې راکړله که مخکې مې د پښتو ژبې لپاره په ورځ کې یو صفحه ژباړه کوله له دې وروسته به انشاءالله تعهد کوم له دغه ځایه چې باوجود د ټولو مصروفیتونو بیا به هم خپلې هلې ځلې ونه سپموم او دغه زحمتونه او دغه هلې ځلې به دوه چنده کیږي تر څو خپله ژبه همدغسې بډایه وساتم. زه د کتاب په باب صرف په دوو برخو کې په ډېر لنډ ډول باندې غواړم خپلې خبرې شریکې کړم. لومړی ډاکټر صاحب په اولو کې اشاره وکوله د ژباړې په تړاو باندې چې خپل علمي کار کول هغه ممکن ژباړې ته یو څه اسانه ووسیږي ځکه یو ژبه کې چې کتاب لیکل شوی وي د هغه ژبې فرهنګ ارزښتونه د هغې اقتصادي او تخنیکي اصطلاحات ټول له هغې ژبې سره مل وي او د هغې ژبې راوړل بیا یوې بلې ژبې ته خصوصا د موږ او تاسو ژبې ته پښتو ته په دغو ټولو محدودیتونو سره چې موږ او تاسو په علمي او تخنیکي برخه کې لرو خصوصا په تخنیکي برخو کې چې په پښتو ژبه کې موږ لرو د کلماتو پیدا کول هغه واقعا ډېر ستونزمن کار دی. مثال زه په انګلیسي کې په ډېر یو وخت کې ما په همدغه مسایلو باندې کار پیل کړی و د انګلیسي ژبې معادل تورو پیدا کولو په تخنیکي برخه کې. انګلیسي کې موږ ابجکټیو ګول ټارګټ لرو پښتو کې یوازې یو موخه ته ورته لري او که ډېر نظامي برخې ته یې لاړ شي د ټارګټ لپاره به ته نښه به د ټارګټ لپاره ووایې ولې د نور د ابجکټیو لپاره د نورو لپاره چې هغه په هغه خپله محتوا کې خپل مفهوم رسوي خو که ته د انګلیسي هغه ژبې د ابجکټیو لپاره ته موخه استفاده کې هغه کوم واقعي هغه چې لیږدوي پیغام چې لیږدوي په هغه ډول باندې نشي لیږدولی دغه هم د یو د ژباړې په برخه کې محدودیت دی. دویمه خبره قدرمن معین صاحب ننګ صاحب اشاره وکوله د ژباړې په تړاو باندې دغه کتاب چې وضاحت نه دی ورکول شوی او دغه راز د کتاب هغه نور محتویاتو باندې هم تبصره وکوله. یو یادونه به دلته هم وکوم چې دغه نیمګړتیاوې به انشاءالله هره لومړی هڅه چې ده هغه له نیمګړتیاوو خالي نه وي او هر انسان نیمګړی دی. انشاءالله چې دغه نیمګړتیاوې به په راتلونکي چاپ کې هغه به اصلاح شي. صرف یو یادونه غواړم چې کتاب په انګلیسي ژبه په 2018 کې لیکل شوی دی او ما په همغه 2018 نه وروسته په 2019 کې ما له انګلیسي ژبې ژباړه پیل کړې ده ولې متاسفانه د دغو تحولاتو سیاسي تحولاتو له وجې د ما کتاب چاپ هم همدغسې پاتې و او یو متل لرو وایي تشه لاسه ته مې دښمن یې نو د دې لپاره چې هغه فنډ پیدا شي د کتاب لپاره چاپ شي دغه کتاب نو دغه کتاب وځنډېده خو بیا هم د فنډ د کموالي له وجې دغه کتاب اول په رنګه ژبه رنګه باید چاپ شوی وای او هغه ټول ټیبلونه جدولونه چې دي هغه هم باید په هغه ډول باندې چې غوښتنه وای باید ترسره شوې وای ولې متاسفانه د مالي امکاناتو د محدودیت له وجې په هغه ډول باندې ونه شو خو انشاءالله آینده کې به هم دغه به په پام کې ونیول شي تر څو په رنګه بڼه باندې چاپ شي. رنګې بڼې مصرف تقریبا یو په 4 چنده یا 5 چنده دغه کتاب لوړېدل نو د دې لپاره چې حداقل نور ځنډې پرې ونه شي دغه کتاب د لوستونکو تر لاسونو ورسیږي. موږ اوس دا وپتېله چې په لومړي سر کې دا په سپین او تور هغې کې صحافت کې چاپ شي او په آینده کې به انشاءالله چې په رنګه بڼه باندې چاپ کیږي او لیکوال په اړه به هم انشاءالله دغه کوم موارد چې تاسو اشاره وکوله ډېر غوره موارد و انشاءالله ما له ځان سره یاداښت کړل په راتلونکو چاپونو کې به دغه اصلاح شي.
خپله د کتاب په تړاو باندې څه ډول چې له نوم یې معلومیږي، لومړی دغه کتاب کې اساسي خبره په تولید باندې ده. خو تولید آیا تصادفي دی؟ کتاب کې هم همدغه خبره شوې ده. لاوانه راځي، تصادفي دی، کومه معجزه ده او که کوم کار غواړي. لیکوال په دغه کې بحث په دې باندې کوي چې تولید د عاقلانه پالیسیو پایله ده، چې واکمنان واکداران لکه څه ډول چې ننګ صاحب اشاره ورته وکوله چې پرمختیایي دولت باندې هلته په 10م څپرکي کې په دغه کتاب کې بحث پې باندې شوی دی. ننګ صاحب ډېر سامون صاحب، ننګ صاحب او مشرانو، ډاکټر صاحب د کتاب او ملندوی صاحب ټول په دغه باندې هغه تشریحات یې ورکړل د کتاب په تړاو باندې. دا عاقلانه پالیسي څه شی ده؟ دا ده چې د دولت په سطحه باندې یو ستراتیژیک سکتورونه انتخاب شي. مثلا په اقتصاد کې یو اصطلاح ده کمپیریټیو اډوانټیج یا نسبي مزیت ورته وایي. مثال اوس ټول هیوادونه که راشي د کالیو تولید ته کالي تولید کړي، د اخلي به یې څوک بیا؟ نه، یو هیواد به کالي تولیدوي، بل هیواد به واسکټ تولیدوي، بل هیواد به چپلې تولیدوي. یو له بله سره به دغه د تبادلې د عرضې او تقاضي سیستم به رامنځته کېږي په دغه ډول باندې. نو مثلا افغانستان یا د نړۍ هر هیواد چې په کومه برخه کې دی باید کوم سکتورونه، هغه ستراتیژیک سکتورونه چې دی خپل اقتصادي نسبي مزیت کې لري په هغه برخه کې دی باید انتخاب کړي. بیا د دغه لپاره پیکینګ د وینرز تګلاره باید انتخاب شي. یعنې په دې معنا باندې چې په همدغه ستراتیژیکو سکتورونو کې ورته ستراتیژیک سکتورونه به بل هیواد هم ولري، خو د ده هغه ګلچین تګلاره چې ما د ګلچین په تګلاره باندې دا ژباړلې ده، یعنې پیکینګ د وینرز، هغه څه چې تا ته بریا در په برخه کولی شي، دغه باید په دغو ستراتیژیکو سکتورونو کې انتخاب شي. مثلا د موږ د جلغوزي په برخه کې، جلغوزه موږ یو سکتور دی، لرو یې د افغانستان 2% ځنګلونه لري په ټوله کې. ولې د جلغوزي تولید ان له 400 میلیون ډالرو پورته دی؟ ولې متاسفانه د مارکیټ د نشوالي له وجې او یا هم د نورو ملاحظاتو له وجې ممکن هغه مارکیټ چې موږ لرو د 400 میلیون ډالرو هغه په کور دننه 40-50 میلیون ډالرو ته راټیټ شوی، یا نهایتاً تر 100 میلیون ډالرو پورې. د نورو ګټه د موږ په نوم باندې په دغه تېر یو کال کې خو نه ده وړل شوي، خو په نورو کالونو کې پاکستان او یا نورو ګاونډیو هیوادونو دغه ګټه وړله. چینایي سوداګر او یا نور هیوادونه هغه به راتلل، د افغانستان جلغوزه به یې اخیسته، هغه به یې صادروله، یو په 2 چنده او 3 چنده به یې ګټه کوله. یو بل په غیر مشروع اقتصاد کې زه یادونه وکړم دلته، هغه د موږ مثلا د اپیمو یا د کوکنارو کښت دی، ګرچې غیر مشروع اقتصاد دی. ولې د موږ بزګر کروندګر هغه زحمت وباسي، همدغه د قاچاق کومې لارې چې دي، کومه د ګاونډیو مافیا چې ده، خصوصا د ایران سپاه پاسداران د کال په میلیاردونو ډالر د همدغو کوکنارو له درکه د هغوی ترلاسه کوي، د افغانستان د کوکنارو له درکې ترلاسه کوي، ګټه یې یو په 4 چنده 5 چنده دوی ته رسېږي. دا هغه د غیر مشروع اقتصاد بحث دی. د مشروع اقتصاد برخه کې موږ څه کولی شو؟ موږ مثلا معدن لرو، هر وخت دا خبره کوو چې موږ د نړۍ په خزانه باندې ناست، هم متاسفانه له دغه خزانې نه موږ استفاده نشو کولی. د همدغه لپاره وایي چې عاقلانه پالیسۍ تاسو باید انتخاب کړئ. عاقلانه پالیسۍ څه شی دي؟ چې ته باید د معدنو سکتور لپاره تخصصي بنسټونه چې هغه علمي بنسټونه واوسیږي، هغه باید رامنځته کړي، انسټیټیوټونه رامنځته کړي، په دغه برخه کې تخصصي پوهه تولید شي، له کار زده کړه وشي. او وروستی خبره هغه د افغانستان لپاره درس دی. لکه څه ډول چې زادران صاحب هم په اوله کې اشاره وکوله، د افغانستان د هر څه نه مخکې یو ثبات او سوله او پایداري مهمه ده. د افغانستان لپاره درس دا دی، ننګ صاحب هم ډېر خوندور نقاط له دغه کتاب نه راویستلي وو. هغه موږ باید د افغانستان اقتصادي وده له کلیو راپیل کړو. د موږ نظامونه چې چاپه شوي دي د تاریخ په اوږدو کې دغه له کلیوالي سیمو چاپه شوي دي. تاریخ کول ولو تقریبا اکثریت نظامونه چاپه کېدل هم دغه د کلیوالي سیمو دي. موږ باید هغه له اومدینه د یعنې له لوړ نه د ټیټ په طرف باندې به وده باید شروع نه کړو.
موږ باید کلیوالي اقتصادونه باید رامنځته له ښکته نه پورته وده موږ باید دا د افغانستان لپاره زما په دا کتاب کې نه دی خو د ما په شخصي برداشت و هغه باندې چې موږ باید د افغانستان په کلیوالي سیمو کې دا وده رامنځته کړو. کله چې وده رامنځته شي د دې سره ارزښتونه په خپل ځای پاتې کېږي، فرهنګ په خپل ځای پاتې کېږي، سوله او ثبات خپله رامنځته کېږي. یو همدا عامل د ناامنۍ او یا د امنیت د خرابوالي او د ثبات د منځته تګ هغه بېوزلي ده. د تاسو له ټولو نیکو نظریاتو له د کتاب په تړاو د خپلو نظریاتو له شریکولو نه ډېره مننه کوم، د تاسو له تشویق نه ډېره مننه کوم. په روسیې کې د اکسوس فرهنګي بنسټ به وبولو، دغه د افغانانو بالخصوص د پښتنو لپاره د راټولېدو ځای دی. دلته د علمي ظرفیتونو د هماهنګۍ ځای دی. د دوی له هلو ځلو د دوی له ملاتړ ډېره زیاته مننه کوم. الله د نور هم توفیق ورکړي چې همدغسې د غونډې دغه ژباړې او دغه علمي کارونه همدغسې ګړندي وساتو او پر مخ باندې اوس. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ.